ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. سلامونه او نیکې پرزونې وړاندې کوم. د نن ادبي خبر دی چې د رستم ادبي جرګې مردان 15 ورځنی تنقیدي اجلاس د اکتوبر په 21مه نیټه کال 2022 د جمعې په ورځ د جرګې په دفتر اسحاق خان مارکیټ رستم کې وشو. د غونډې صدارت نور واحد نصیر صاحب وکړو او د نظامت چارې ښاغلي بغزمین شاه سیماب ترسره کړې. ښاغلي مختیار علي مختیار د قرآن پاک د تلاوت نه غونډه پرانسته او د ایجنډې تر مخه ښاغلي ګوهر نور خپل غزل تنقیدي غونډې ته وړاندې کړو. د غزل په فني او فکري محاسنو د غونډې ګډونوالو په زړه پورې بحث وکړو او د غزل خوبې خامې په ګوته کړې. په مجموعي توګه د ښاغلي ګوهر نور غزل په زړه پورې وګرځولی شو. په دې موقع د یاد شاعر، ادیب او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر، پخواني صوبایي وزیر عبدالسبحان خان د مشر ورور حاجي زړور خان عثمان خیل او ښاغلي زرولي رشکوال د مور بیبي په وفات د تعزیتي قراردادونه وړاندې کړی شو. په دغه قراردادونو کې د دې دواړو ښاغلیو د کورنۍ سره غمرازي ښکاره شوې وه. په دې موقع د مرحومینو د بخښنې دپاره فاتحه هم ولوستل شوه. ښاغلي طارق کوثر په دې موقع یو تعینیتي قرارداد وړاندې کړ په کوم کې چې د جرګې د عمومي سکرتر ښاغلي بغزمین شاه سیماب صاحب ته په محکمه تعلیم کې د ویلې وه. وروسته یو غیر طرحي مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې کومو ښاغلیو شاعرانو خپل کلامونه واورول، په هغې کې دی ښاغلی طارق کوثر، ښاغلی جامداد اسیر، ښاغلی منظور علي طالب، ښاغلی بغزمین شاه سیماب، ښاغلی منظور حسین همدرد، ښاغلی ظفر افغان، ښاغلی امین نادان، ښاغلی عدنان بابر، ښاغلی معقب انکل، ښاغلی مختیار علي مختیار، ښاغلی اسرار شاهین، ښاغلی ګوهر نور، ښاغلی نور واحد نصیر. او په دې اجلاس کې